ماشاءالله الحمدلله دا د غنیمت سامان ده. د غزني اوسېدونکي د پاکستان په پوځي مرکزونو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د غچ اخیستونکو عملیاتو هرکلی کوي. د دغه ولایت اوسېدونکي د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو د تېری یکشنبې شپې پر مهال د پاکستان په پوځي پوستو د بریالۍ حملې هرکلی وکړ. دوی وویل د هیواد د دفاع په موخه د اسلامي امارت د ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او هر ډول قربانۍ لپاره چمتو دي. د اسلامي امارت نه ډېر منندوی یو چې بیرته غاښ ماتونکی جواب پاکستان ته ورکړو. د اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې همیشه هم داسې غاښ ماتونکی جواب زموږ همسایګانو او زموږ دښمنانو ته ورکړي. موږ ډېر ویاړو، موږ په اسلامي امارت باندې ویاړو او موږ له اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې داسې زموږ دښمنانو ته جواب ورکړي او موږ د اسلامی امارت تر شا ولاړ یو. چند پیش حکومت غدار پاکستان بالای خاک ما حمله تجاوزکارانه انجام داد و خوشبختانه امارت اسلامی جواب دندان چکن برش داد و ما من حیث یک شهروند افغان در کنار امارت اسلامی تا سر و پا ایستاده هستیم. اگر لازم باشد سلاح گرفته و در مقابل هر کشوری که بالای کشور ما تجاوز کند در کنار امارت اسلامی ایستاده هستیم. دوی همدارنګه له نورو هیوادوالو هم وغوښتل چې د نظام ترڅنګ ودرېږي او له منفي تبلیغاتو ډډه وکړي. هغه مخالفتونه لکه بهر نه چې په میډیا باندې څوک غلط راپورونه او خبرونه پورته کوي، هغو ته موږ دا پیغام ده چې تاسو هم دغه ملت اوسېدونکي یا دغه ملک خلک یې تاسو د افغانستان په حمایه باندې یو پیغام نړۍ ته ورکړئ. د افغانستان اسلامي نظام په حمایه باندې او دغو په ملاتړ باندې پیغام ورکړئ. نو الحمدلله د ملک ته وفاداره نظام ده او دغه ملت ته وفادار نظام ده. په سوشل میډیاګانو کې د افواهاتو له خپرولو څخه مخنیوی وکړئ، ډډه وکړئ. د اسلامي امارت حکومت پر ضد باندې بې ځایه خپرونې مه کوئ. دغه نظام تر شا ودرېږئ. که غواړئ چې دغه وطن آباد شي، یو سوله ییز نظام ولرو، یعنی آباد افغانستان ولرو، د دې هېواد د دې حکومت تر څنګ ودرېږئ. د اسلامي امارت دیوان په وینا په دغه عملیاتو کې د اسلامي امارت امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاکستان پر پوځي پوستو برید کړی چې په پایله کې د پاکستان 58 پوځیان وژل شوي، 25 پوستې نیول شوي او د هغوی یو اندازه وسلې او پوځي تجهیزات د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو لاسته ورغلي.